نن درته د نازي اقبال په اړه اړین معلومات لرو. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نازي اقبال په 1940 زیږدیز کال کې د کب په 6مه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په سوات سیمه کې زیږیدلې ده. هغه په خټه پښتنه ده خو په ګڼو نورو ژبو لکه هندي، اردو، پنجابي، فارسي او انګلیسي ژبې هم سندرې ویلي دي. هغه په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو په منځ کې ډیر زیات محبوبیت لري. نازي اقبال په 2005 زیږدیز کال کې له سندرغاړي جاوید فضا سره واده وکړ چې د دوی د ګډ ژوند ثمره 2 لوڼې او 2 زامن دي. دوی دواړو تیر کال یو بل نه طلاق هم اخیستی و خو بیا بیرته سره پخلا شول او له سره یې نکاح وتړله. دا چې د دوی دا نکاح به سمه وي که نه نو د دې په اړه علماو خپل نظریات وړاندې کړي دي. نازیه د پېښور د پښتنو په نسبت په افغانستان کې په ځانګړې توګه په مشرقي او لویه پکتیا کې ډیر زیات شهرت لري او د دې سیمو خلک یې سندرې ډیرې زیاتې خوښوي. نازي اقبال اوس مهال له خپلې کورنۍ سره له هېواده بهر د کډوالۍ ژوند کوي. هغې په تیرو کلونو کې له پاکستان نه د ځینو ستونزو له کبله د وطن پرېښودو ته اړ شوه. د یادونې وړ ده چې نازي اقبال اوس مهال د 34 کلونو په عمر ده او د پخوا په څېر په زیاتو سندریزو بنډارونو کې برخه نه اخلي خو بیا هم هغې د یوې سندرغاړې په حیث خپل رول فعال ساتلی دی او وخت پر وخت خپلو مینوالو ته یوه نوې سندره په ډالۍ کې وړاندې کوي.